هغه ډنګوره هم رانه ورکه شوه دا نه ډېرې رشقي وي اوس یوه نه راځي په بازار کې تتلی نه شو کلی په خپو راخېږي او کلی پې والي و اوس یو نشته ګاډې ماډې مونه وایي نو مور 50 روپۍ پیوله راکړې وي زه یو شلو به پکې شینولی والو لا خو شی نه دی مور ته خپل ووایه پیسې به درکړي یا لکه ړاندي یې سو څه شوې ړوند په خپله یې او ډغره دې مونږ څه ووالو دا ړوند دې چاته ووې ړوند دې چاته ووې چاته دې ړوند وې ته دې خوا راشه بس نصیبم خو چې تاسو ما ګیر نه کړی نه ته به مې ویلو یا الله ته پکې خیر واچې مړه په لارو کې هم ګاډي ودرولې مسلمانانو دا لارې خو کولاو کې که نه وی هله دته ګوره دا لاره نه دا اډه دا اډه د کوم ځای اډه ده ته چېرته ځې زه خو چېرته نه ځم ته چېرته روان یې هلهله زه خو دې شوقه درته روان یم لږې پیسې به درکړم او ومې رسوه لږه ښځه کښېنه راځه دا خو نږدې ځای دی 100 روپۍ به راکړي راځه راځه خوښه مې ده راځه یا لکه دې خوا راشه دې خوا دا کوم خوا یو درو دې ته ګوره دقه دی راځه راځه ړوند نیمه ړوند نیمه ایسی پکې راته ولګوه چې داړه مې لږ یخ شي پیدل مزل مې ډېر کړی ښه خدای نږدې ځای صبر وکړه لږ ماشاءالله ډېره ښه یخ هوا پکې لګي دلته څوک هم ته خو یو دا لار دی یو دا لار ده بس یو خو دا روډ دی یو دا کچه لار ده که نه په دې کچه لار کې تو شه ښه ها صحیح ده صحیح ده صحیح ده بس بس بچی بس څه شوې راوځه ډرایوره دې خوا هاشه دې خوا څه شوې ورګداره لم صبر وکړه دلته ودرېږه دې خوا په مزه مزه کاغذونه لړ نه کړي پرېږده که کاغذونه ولوېدل ښه داسې هم ته جیب ډک شوی دی ولکه دا ما څه خو دا دوه لوټه دي خو چې اوس دا خو پې زه پوه نه یم چې دا اوس دا څه څه دي هلکه دا یو د 100 دی دا یو د 0 دی به دا 100 هغه مې درنه واغېشتو صحیح ده که نه ما داسې کار وکړه دا د 100 هغه ته راکړه دا د 0 هغه واله هلته واړه دي غریبانان هغوی له به هم پیسې ورکوو مړي ژوندي د راغلي وو که نه نو ماتې مې لګې په کار دي به زه باقایي پیسې راکړه د ګرمي ډېره زیاته ده بس نوره سودا نه شم کولی زړه مې کچه شول وای دا لکه راشه سړی ورول دی لا شت هي لا شت خدای مسلمانانو سړی رول وې د ګرمي وو راشه لا اسیم د بګړو بار دی وای دی فکا وای بوله راواله دا کله بوله راواله بول لګ راواله ور شور خلاله ایو بوتل مولا راوړه هله بول لګ ورکا بول لګ ورکا دی الا کله بوتل ورنه شابه तेरे का मुसलमानी दे बोतल वाला पमंडा रोड़े का सारे में उन्हें खाना पैसे वाले हां पैसे दर शाबाश रखा बोतल लगा बोतल तैयार रख अरे बोतल तैयार रख यार दा शाबाश अल्लाह खैर या 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 अल्लाह खैर गुजारे को लगा ना वाह चादर गुजारे कब से पे भोगरी के ना वाड़ो सामत तो टोट पे भोगरा वाड़ो खुदे खरबा دا څه کوې دا خو زه ته ووایم تاسو خو هغې نه زیات خراب کړم دا څه کوې ګزاره دې وکړه وای بازار کې دې خدای څوک پته ونه وایي دا خلک خو تا وجني دا څه کوي یاره هله شابه یو تازه اوبو ګیلاس را درکړه ځان ور واړوه ته اوبوسکه چې لږ شي اوبوسکه چې پړی دې رڼا شي اوبوسکه څنګه اړه دې څنګه دی سو گزاره دی وشو کنه تو والد بیخي وګورم ماندم دینو الله دې ملشه اړه دې څنګه دی وای اته چې وانم لګه گزاره مې کوله خو مې ټکو نه تاسو ما څه کملو وکړه خو مرا څه کول خو وبو شربت هم پس پیګمو کې راړو ډایرک مې مزغو ته خته غر کو تبا کړم تو خو بدونه یا خرابولو یا تاسو ډیر زیات خراب کړم گزاره دې نه شو هسپتال ته دې ورسو نو هسپتال ته خو به مې خود رسوې
دا نه شربت هم راوړولې چې ګېډه مې چویله چې د بدازمیستن رالي ووایي شاه بیا زر مې رسوې دا څه کوې لکه څه کومه تارونه نه کټ کومه که نه ها تارونه کټ کې دا ولې کټ کې نه تاسو بیل داخلوئ یو سړی بیل نه داخلوئ نو تارونه به زه نه کټ کوم نو څه به کوم زه خو د دې کلي ملک یم زه بیل داخلوم زه به د اوس بیلونه روباسمه او د نور خو زه نیم د نور خو ته ذمهوار یې په دې خبرو ما نشي یارولې ما ټولې جمپرې کټ کړې او چې سوی راشه بیا هلته ووایه ها ته څه بدماش یې څه ته ما نه اوس راکوشه اوس تیولم ها ولې دا ستن ستا د پلار ده یا دا تارونه دا بجلي ستا د پلار دي چې اوس ما یارې ها دا ستن هم زما د پلار نه ده دا تارونه هم زما د پلار نه دي او دا ستنه چې په کوم جایداد کې ولاړه ده دا زما د پلار دي او اوس په ته راکوزېږې نه اوس په دې تارونو باندې د سزا په کومو تارونو دا خو 11000 لیندې سله مې پیپي کوړه کې زه دا غواړم چې پیکوره دي کي دا ولې دا تارونه کټ کول داسې دي بیا ورلګومه یو خو میټر کې تارونه دونه زنګ شوي وو هغه به هم تازه شي پکې به پې ته لږ تیز لګي ښه ته زه بېغمه خوب کوه زه ورلګوم تارونه پاسه مړه پاسه دا ته څه کې سړیا نه نه دا تازه کم ځای ته چکر لروسم داسې دي دا ځات تازه چکر لروسم که دا تازه دلته خشاکو لروسم داسې دي ټول لرګي رالوېدلي لکه ظالمه دا ښکلي ځنګل دی زموږ په علاقه کې دې ته خلک د امریکې نه راځي چکر له او ته ما دلته راوستې خو لږ ښکته ګوره که نه خدای خاطر وکړه نو مونږ خو پکې را روان شو ګنټه مو شوه اوس د لارې سر نه معلومېږي چې په کومه وځو مړه دا چې مونږ په کومه راننوتو که نه هغه لار پسې ګرځو خو چې ته دوکان مکان ګورو چې یاره څه وخورو وڅکو ډېر زیات تږي شوي م یو که نه نه اوس چې مونږ ته هغه کاکه وایي چې دلته څه کوې دا ځای لږ خطرناک دی نو دا څنګه خطرناک دی ولې نه نه مړه هېڅ خطرناک نشته به یارېږه زه یم درسره که نه هېڅ خطرناک نشته تشې بونې بوټي دي نور په دې کې څه دي راځه راځه نه پاقیه خدای شته چې دا د ملا پټې مې خارښ کوي یار نشته څه نشته مه یارېږه زه راسره یم که نه لاس ونیسه دا شور څوک سم نشته مړه سم نشته راځه نه یارکې ما ته هغه بابا وی ګوره د ماښام نه مخکې وي د دې نه زه ځان وکاږې ښه زه یم به دا چکر به کینسل کړو مړه بس پرېږدی یاره چکر خو به کینسل کړو خو لاره ماته هم نه ده معلومه په کومه لاړ شو پاقیه ځو نه هغه بابا وی دغلته به چا نه تپوس وکړې وي لار به راته وښیي یلکه دلته بابا کوم ځای و چې تا ته وویې دلته خو څوک نشته څنګه یې درته ووایي چې دې ځای نه به وځو ګورو که نه لږ ساعت صبر کوو بیا د دې ځای نه ځو مړه ته چا خوا لاړې ما ته یو بابا وویې که نه ولې تا هغه بابا ونه لیده نه نه ما خو بابا نه دی لیدلی وایي مړه پاقیه والله ما کور ته ورسوه نه ما خو په کار پرېښوده راځه چې ځو مړه به د دې ځای نه ځو ښه واو ځو که نه روان خو یو په لاره خو چې دا لاره خو را پیدا شي نو لاړ به شو که نه ته یو کار وکړه که نه موبایل کې لوکیشن کې زمونږ ډایرکټ کور ورکړه چې څونه لار ده ورته بس په دې نږدې به رسي وځو که نه ښه هله راځه چې ځو مړه دا خو غیره ده دلته سګنل کار کوي څه خو دا راته ووایه دا ته څه بار باره خوا ګورې باقیه ته وګوره دا سړی تا ته ښکاري او که نه یار کم یو یاد دی لکه دا خو ما ته هم ښکاري قیصریه ښه چې تا ته هم ښکاري او ما ته هم ښکاري به بیا خو انسان دی پیرې نه دی تپوس یې وکوې دا لار کوم خوا تلې ده انسان خو دی خو ما ته خو چې د ډاکو ماکو ښکاري صبر وکړه ځان نه ورته بدماش جوړو یلکه څوک یې روزه دی خوا روزه ستا په سټ صابونه وکړم روزه ګورې ما پرېږده نه ډاکو نه ډاکو نه کې نه نو چې ډاکونې طبعي دی وشه تا خو په مونږ باندې دا غټ ځنګل تنګ کړی دی تا خو مونږ نه لار خطا کړې ده نو مونږ پسې څه لګرځې نه مړه په غاښ مې درد دی یو چونډی نسوار راکړه مړه دا درته کوم ډاکټر لیکلي طبعي دی وشه که نه غوټ هم دا نسوار خلکو ته لیکه ما ته خو غوټ یو من ولیکه چې دا غاښونه پې ځان نه نیغ کړم که ډاکټر راته اپریشن هم ولیکي نو زه پرې ځنګل کې څه کومه وځه مونږ خو دې د یاري مړه کړو وځه یا الله خیر